دغه ته سر دې وړاندې کړو پښې دې نه بیا داسې پوه شي چې زموږ و نو یو شپونو په 10 ګرانو 10 پیګرانو ماله دا ویاړ حاصل دی چې څو واره مې ورسره د په کور ورجینیا کې کتلی دا سړی اوس زموږ په منځ کې نشته خو چې و د مینې یو ویړ اسمانو په حسن په طبیعت پر شپو او شمو مینو د مطالعې او لیکوالۍ خونه یې له کتابونو شمو او تصویرونو ډکه وه پر کمپیوټر یې سر خلاصېده زما د ښاغلي شپون ټول کتابونه خوښ دي خو دی وایي ښایستو یې له خلکو ډېر زړه وړی و ښایستو داسې چل دی چې د ډېرو خلکو خوښ شوی یو څه داسې لوچک خو نه شو ورته ویلی یو څه داسې آزاده غوندې دی دی په 84 کلنۍ کې وفات شو ما چې ورسره مرکه کوله 82 کلن و دته احساس کېده چې زړښت پرې منګولې خښې کړې دي مطالعې ته دومره زیات وخت اوس نه ورکوم پوه شوې دغه نوې عینکې مې چې جوړې شي ګوندې زیات وخت ورکوم سړی زړیږي که ته یې غواړې که یې نه غواړې هغومره زر مطالعه نشي کولی په هماغه پروسهګر عینکې نشي کورولی د خان آباد د بنګي په غاړه لوی شوی شپون د ورجینیا د پورټومک سیند په غاړه خپلې وروستۍ شپې تېرې کړې